خیر نه وي د خدای په خاطر د یو دردمن افغان په صفت یې درته وایم دا کارونه مه کړه. سیستم صحیح په بربادۍ روان دی. دا اکمال تخصص چې نن په زرمت کې زه عملیات کوم دا د دې ثمره ده. دا کارونه مه کړه. خلاصه دا ورځې تېرېدلې یو زمری استاد چې مصطفی نومیږي چې په اسیا کې دغه مثال نه لرو دا یې منفق کړه. ورته ورلم ورته ومې ژړل چې وزیر صاحب د خدای په خاطر زه په دا مطبوعاتو کې یا مطرح یا د دې صنف مشر یا کشر دا کارونه مه کړه. تیره ورځ په حقه روژه کې زه دکتور غلام مصطفی زمری د اندرا ګاندي د انسټیټیوټ د ماشومانو د جراحۍ د څانګې مشر یم. زه نن خبر شوم چې یو شمېر متخصصینو په ارګ کې زما نوم یې د هغه ډاکټرانو په جمله کې اخیسته ده چې د شفاخانې څخه منفک شوي. زه د دې موضوع څخه هېڅ خبر نه یم او هېڅ اطلاع نه لرم. زه هره ورځ خپلې دندې ته حاضر یم او په ډېر شوق او علاقې سره زه خپل مسؤلیت صحیح ده او رجوع کړي ده ته چې که د ما نه رب پوښتنه وکړي چې تا د دې خپل وطن دین او د خلکو دپاره څه کړي او که د ده نه م هراس نه لري او دا پوښتنه وکړي چې که ما سره په آخرت کې میرویس خان نیکه مخامخ شي، احمدشاه بابا مخامخ شي، امان الله خان مخامخ شي، سید جمال الدین افغان مخامخ شي، راته نه به وایي چې ستا په دې بدن کې یوه حجره د انسانیت نه وه، زما د نیکیوالۍ نه وه. لکه څرنګه چې نن ورځ په یوه لویه غونډه کې د روغتیا پالانو په نمایندګۍ یو شخص د عامې روغتیا وزارت په رهبرۍ او په سیستم انتقادونه وکړل. د عامې روغتیا وزارت یا د انتقادونه او اتهامات په کلکه ردوي او د حقیقت څخه یې لرې ګڼي. لکه څرنګه چې نوموړی شخص د روغتیا په سیستم کې د ښې سابقې نه درلودونکی په بار بار او ځلونو د لیکلو توصیو اخطاریو د هغه تر څنګه د تبدیلۍ او منفکۍ سابقه لري. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. نن د سپیدار په ماڼۍ کې یو غونډه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت مختلفو لوړپوړو چارواکو، فرهنګ پالانو، د پوهنتون استادانو، مخورو شخصیتونو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د دولت مهمو چارواکو خپلې ویناوې واورولې. د دې ترڅنګ ځینې نورو ویناوالې هم ویناوې وکړې چې له جملې څخه یې د پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون، همدا ډول د پوهنتونونو او نورو مختلفو کارکوونکو، اتحادیو مشرانو او نمایندګانو له لورې خبرې وشوې. خو د دې ویناګانو له منځ څخه د ډاکټرانو په نمایندګۍ یو ډاکټر خبرې وکړې چې خبرې واقعا ناهیلي کوونکې وي. خو دا چې د دې خبرو اصلي حقیقت څه ده، آیا دا خبرې رښتیا هم حقیقت لري؟ که چیرې واقعا دغه خبرې حقیقت لري، موږ هېڅکله هم په اشخاصو باور نه لرو. که چیرې د افغانستان اسلامي امارت یو لوړپوړی چارواکی هم له نظام سره خیانت کوي، د دغه چارواکي اهمیت موږ ته هېڅ نه. که چیرې د روغتیا وزیر واقعا هم همداسې کارونه کړي وي، همداسې ویناوې یې کړي ورته، واقعا د روغتیا وزیر ملامته ده او باید محاکمه سي. خو که چیرې داسې نه وي چې دغه سپین ږیری دروغ وایي، چالاکي کوي او په ولس کې د اسلامي امارت پر وړاندې نور بدبیني راټوکوي، نو باید بالفعلا دغه شخص ته سخته سزا ورکړل شي، تر څو په آینده کې دا جرأت څوک ونه کړي چې په چارواکو باندې په ناحقه ډول تورونه ولګوي. که موږ وګورو په اسلامي تاریخ له مخې او که د اسلام د اصل او بنیاد په اساس په یو چارواکي باندې څوک رد کوي، نو هغه په پټه او مخفي طریقه ده. کله چې یو چارواکي یا حاکم ته نصیحت کوي، نو هغه ته به په پټه او په داسې طریقه چې نورو ته یې دا عیب څرګند نه شي ورته ووایي. خو که چیرې هغه ستا دا خبرې ونه منلي، نو ستا مسؤلیت او غاړه د الله تعالی پر وړاندې خلاصه سوه. همدا ډول د هرې خبرې باید پلټنه وسي. الله تعالی وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. که چیرې تاسو ته هر یو فاسق یا هر څوک یو خبره راوړي، نو ضرور د دغې خبرې پلټنه وکړئ، ځکه کیدای شي تاسو ته په خوږو کې زهر درکړي او داسې څه درته ووایي چې ستاسې آینده خرابه کړي، یا ستاسې په زړه کې د یو بل مسلمان ورور پر وړاندې شکونه راپرسېره کړي او مسلمانه ټولنې په منځ کې اختلافات رامنځته کړي. راځو د دغه ډاکټر ویناو ته چې د وزارت صحت عامې په وزیر باندې سخت انتقادونه وکړل.
کله مې چې دغه وینا واورېدله سخت ناهیلی سومه چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې حتی داسې کسان هم شته ده. خو کله چې دې خبرې ته راورسېده چې راته ویل چې ګاونډي هېواد ته دې لېږم تر څو د مغز برابر شي، نو ذهن ته مې راغله چې ګواکې تبلیغات به وي. خو وروسته مې له دې د دغه سپین ږیرې مخکینۍ کارګردګۍ په اړه پلټنه وکړه. راته معلومه شوه چې دغه سپین ږیری چې ډېره ښایسته او ښکلې ږیره یې پرېښې ده، په پخوا وخت کې یو کمونیست تېر سوی ده. همدا ډول د امرالله صالح سره یې هم نږدې اړیکې درلودلې دي. په تلویزیونونو کې له پخوا نه یې خبرې کړي دي چې دغه خبرې له هغه خبرو سره 100% متضادې دي، ځکه هلته اسلامي امارت ته د جاسوسانو همدا ډول د دوی مبارزې ته د فساد او نور نومونو باندې یادوي. خو اوس راځي او د ملا محمد عمر نوم په ډېر احترام اخلي. څه ښه وایي چې دا دنیا چا په دروغو چا په دوکو خوړله، خو هغه چا ښه په پراخه توګه وخوړله چې هغه هېڅ حیا هم نه لري. لومړی دغه شخص ولې له تلویزیونو مرکو څخه منع سوی و؟ فکر کوم دته یې د جمهوریت د وخت ویډیوګانې ورښودلې وي چې په تلویزیونونو کې هغه وخت د اسلامي امارت پر وړاندې تبلیغات کوله. اوس یې په ډېر منافقانه او چپلوسانه انداز د اسلامي امارت ملاتړ کوه. همدا ډول د دغه شخص سابقه هم پاکه نه ده. په ده باندې حتی تر دې چې د جنسي ازارونې پورې تورونه شته ده. او بیا یو ډاکټر څه کار ده چې هغه راځي په سیاسي بحثونو کې ونډه اخلي، سیاسي بحثونه کوي او وظیفه یې ډاکټر دی. که چیرې دا تلویزیونونو ته تللی او د ډاکټرۍ په باب پروګرامونو کې برخه اخیستې وي خو ښه ده. خو دا چې ډاکټر ده د خپل مسلک څخه د سیاسي مسایلو کې ګټه اخلي، دا واقعا د نه منلو وړ ده. ځکه یو ډاکټر باید هېڅکله هم په سیاسي مسایلو کې په داسې توګه چې ځان د یو سیاسي شخصیت مطرح کړي او په لوړه سطحه د ډاکټرانو نمایندګي کوي، هېڅکله هم باید داسې ونه کړي، ځکه که ده ته مشکل جوړ نه شي نورو ډاکټرانو ته مشکل جوړوي. په دې اړه د عامې روغتیا وزارت هم یو وضاحتي ویډیو خپره کړې ده چې په دغه ویډیو کې د دغه سپین ږیري دغه وینا رد کړې ده. خو د دغه ویډیو تر اورېدلو څخه مخکې یو یادونه کوو. که د دغه سپین ږیري ادعاوې دې په سمه توګه وڅېړل شي، که چیرې دغه ادعاوې رښتیا وي، نو د سیتامي وزیر باید ضرور د دغه ناوړه کړنو سزا وګوري، ځکه دا ډېرې ناوړه کړنې دي. خو که چیرې دغه سپین ږیري دروغ ویلي یا چاپلوسي یې کړي یا یې هم نور جال او فریب کړی او دغه خبرې یې سمې نه وي، باید دغه سپین ږیري ته هم خپله لاره وښودل شي. ځکه په داسې ستره غونډه کې دغسې خبرې مطرح کول د هغې غونډې ټول اهمیت له ځان سره یوړل. هغه غونډه کې چې کومې نورې خبرې شوي دي هغه له دې څخه ډېرې مهمې دي. خو دغه سپین ږیري دغه وینا د غونډې هغه ټولې مهمې خبرې تر پوښښ لاندې راوستلې او ډېره یو مهمه غونډه چې د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا کفیل هم پکې شتون درلود، هغه هم ورته وینا کړې وه، تر تاثیر لاندې یې راوستله. همدا ډول هغه ډاکټر چې دا یې ښیي چې ګواکې له وظیفې څخه منفک شوی ده، په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دا نوموړی له دغې وظیفې څخه نه ده منفک شوی او لا هم پر خپله وظیفه برحاله ده. زه دکتور غلام مصطفی زمری د اندرا ګاندي د انسټیټیوټ د ماشومانو د جراحۍ د څانګې مشر یم. زه نن خبر شوم چې یو شمېر متخصصینو په ارګ کې زما نوم یې د هغه ډاکټرانو په جمله کې اخیستی دی چې د سبخانې څخه منفک شوي. زه د دې موضوع څخه هېڅ خبر نه یم او هېڅ اطلاع نه لرم. زه هره ورځ خپلې دندې ته حاضر یم او په ډېر شوق او علاقې سره زه خپل مسؤلیت د هغه ماشومانو په وړاندې چې د جراحۍ په ستونزو اخته دي زه ادا کوم. ما ته تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي امارت د عامې روغتیا د وزارت د محترمو مقاماتو لخوا کومه ستونزه نه ده پیدا شوې او تل یې زه په خپل مسلک کې او په خپل خدمت کې زه تشویق کړی. زه چاته دا اجازه نه ورکوم چې په مجالسو کې زما نوم واخلي او زما په نمایندګۍ خبرې وکړي او زما نمایندګي وکړي په درناوي.
لکه څرنګه چې نن ورځ په یوه لویه غونډه کې د روغتیا پالانو په نمایندګۍ یو شخص د عامې روغتیا وزارت په رهبرۍ او په سیستم انتقادونه وکړل. د عامې روغتیا وزارت یا د انتقادونه او اتهامات په کلکه ردوي او د حقیقت څخه یې لرې ګڼي. لکه څرنګه چې نوموړی شخص د روغتیا په سیستم کې د ښې سابقې نه درلودونکی په بار بار او ځلونو د لیکلو توصیو اخطاریو د هغه ترڅنګ د تبدیلۍ او منفقۍ سابقه لري. د عامې روغتیا وزارت نوموړي سره هیڅ کوم داسې برخورد نه ترسره کړی لکه څرنګه چې هغه ورڅخه یادونه کړې. نوموړي شخص په خپلو خبرو کې یادونه کړې چې د صحتي طفل په روغتون کې د استاد مصطفی زمري په نوم زموږ د هیواد ویاړلی علمي کادر له دندې ګوښه کړی او منفق کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د هغه دا معلومات په کلکه ردوي ځکه چې استاد مصطفی زمری اوس هم په روغتي خدماتو بوخت دی او خپلو هیوادوالو ته روغتي خدمات وړاندې کوي. نوموړي شخص یادونه کړې چې د صحتي طفل روغتون د اورتوپیډي ډپارټمنټ څخه 4 تنه علمي کادرونه منفق شوي دي. موږ دغه معلومات هم په کلکه ردو ځکه چې دا معلومات له حقایقو څخه لرې دي. په نوموړي ډپارټمنټ کې په وروستیو کې هیڅ کله 4 تنه علمي کادرونه نه دي منفق شوي. د عامې روغتیا وزارت خپلو ټولو هیوادوالو ته دا ډاډ ورکوي چې د روغتي خدماتو د معیاري کولو لپاره به لا هڅې جاري وساتي. دا چې نوموړي شخص د خپل شخصي عقدې او سیاسي خصومت په اساس باندې دا څرګندونې کړي. موږ خپل ټول روغتي پرسونل ته دا ډاډ ورکوو چې نوموړی شخص یوازې د خپل شخصي خصومت په اساس د روغتیا پالانو نوم او اتحادیې څخه استفاده کوي. د دې لپاره چې حقایق ښه څرګند شي که نوموړی شخص د خپلې وینا او اتهاماتو په اړه کوم شواهد لري، د افغانستان اسلامي امارت د هیواد د هر وګړي د حقوقو ته ژمن دی. دوی کولی شي چې د اسلامي امارت د محاکمو سره خپل شواهد او کوم مدارک او اسناد چې لري هغه ورسره شریک کړي. د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا خپل هیوادوالو ته دا ډاډ ورکوي چې د هیواد د روغتي سیستم د بهبود لپاره به لا خپلې هڅې ګړندۍ کړي. هغه خلک چې نه غواړي د روغتیا سیستم بهبود ته ورسیږي، هغه خلک چې نه غواړي زموږ روغتي سیستم او معیار د نړیوالو سره برابر شي، هغوی به هر کله هڅه کوي چې زموږ روغتیايي خدمات او دغه ترڅنګ د روغتیا وزارت رهبرۍ باندې اتهامات ولګوي. موږ به هیڅکله هغه عقده‌يي اشخاصو ته اجازه ورنکړو چې د هیواد د روغتیايي سیستم د بهبود مخنیوي کوي او خنډونه واقع کوي. د عامې روغتیا وزارت به د هغه ټولو اشخاصو په اړه قانوني پریکړې ترسره کړي چې د روغتیايي سیستم په مخ کې خنډ دي او د لا بهبود او معیاري کولو څخه یې مخنیوی کوي.